دا بیا بازارۍ ځوان را معلومېږي زه وده دیم در خطا باسم ته ما زدوري راسي زما خواته خو را روان دي ځان به واچو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب څنګه جوړ په خیر؟ جوړ یې. څه حال دي؟ خیرات دی؟ شکر دی. ته ښه؟ خیر اوسې. دا څه کوې دلته داسې یوازې ناست یې او ښه ښه ګوتمۍ در سره راځي. زه د ګوتمۍ شوقي یم. ګوتمیانې خرڅوې؟ والله زما خو نو داسې خورا آزاد کار دی که نه؟ یوازې ګوتمۍ دا داسې ګوتمۍ نه دي. ښه. هو دا د هر یوه جلا ځان ته خاصیت لري. ته پوه شولې؟ موږ دا یې په لاس کړي دي تر اوسه هېڅ چا هم نه دي کړي. دا خو دا ساده یاقوتان دي په ګوته دي هغه هم دا یو چې دی دغه دی دا پلاستیک دی هغه چې دی یاقوت دی. ښه. هو چندان شان نه دي. او دا څه دي؟ کم؟ دا نو د هر شی جلا جلا دغه لري. زه چې یم ګوره زه چاته وایم زه یو شی می لیکم. شاعر یې؟ شاعر نه یم چې څوک معنا د خوښ و د مژور در مابینځ د خسرګنۍ و د مژور در مابینځ د زوم و د خسر در مابینځ څه مشکل نه مشکلات بدنۍ موږ ټګ ورته وایو. دا د فیسبوک ټګ نه. ولاړ شه جبس خلک یاست ته خو یوازې زما خبره واوره زه د ټګ نه یم زه سم صفا سړی یم وروره. همدا مشکلات خو په هر کور کې شته. بلکل شته. خو زه یو پټ شی ور لیکم دا ورسه در بالښت ور لاندې که یا په خاورو کې ورته پټ که یا د دوی وڅا ته ور واچو په ذمهواري سره د هر مشکل در حل کوم. پوه شولې؟ اوس دا ما داسې شی جوړ کړی دی ګوره دا خلک داسې فکر کوي چې دا د واده روکا ده. ده خو یا په دې کې ګوره زه داسې کوم دا ګوره د دې یوه خاصیت دا دی چې ویې وایي د دې خوا سره راوځي هغه خوا ته ګوره کوم مشکل نشته. داسې ګوره اوس په دې کې چې زه داسې ورته وګورم نیم ساعت لا نه یو څه لا ډېر زه ستا ګر مشکلات دلته داسې وینم. ښه رښتیا؟ هو پر تا څه تېرېږي هغه ګر دلته ماته داسې رامعلومېږي. چېرته وه؟ اوس نیم ساعت وروسته ده اوس نه. هو نو ته به مشکل به اوس نه لرې که مشکل لرې زه تا ته یوه دانه انګشترۍ در کوم. په پوه شولې؟ که مشکلات څوک نه لري هو یوه دانه انګشترۍ در کوم په 9000 افغانۍ ده. په څو؟ په 9000 افغانۍ ده. دا ما په 3 زره رانیولي. ما درته ویل هغې د کمزوري شیان په ګوته دي د هغو بیا ضرورت نشته. ته دا په ګوته که دا چې په ګوته کې کاروبار دې سمیږي په رزق کې دې برکت راځي. کاروبار څنګه سمیږي باره مطلب اوس زه د ورځې 300 2,500 ګټم باره څو ګټم؟ 2,500 کار یې نه دی چې اوس د یو ځای په یو شرکت کې شاګرد یې دا چې دې په ګوته کړې څو ورځې بعد دا شرکت بالا ستا دی. دا چې اوس پر تا باندې مشران دي دا به دې شاګردان دي. پوه شولې؟ چې ولې نه په ګوته کوې نو دا؟ زه څه سر مې نسو خلاص. ته دا دونه کار کوي چې پخپله ولې نه په ګوته کوې؟ زه خو د نورو خلکو دپاره خدمت کوم. مهربانه یې. هو زه د نورو خلکو ته خدمت کوم. او دا چې بیا دی دې ته یاقوت وایي. هو دا خو ایرانۍ ګوتمۍ نه ده؟ دا چې دې په ګوته کړل ایرانۍ ده. هو یادغونه یې پېژنم. هو دا چې دې بیا په ګوته کړلی په بدن کې دې یو قسم یخني راولي. په دوبي کې په ګوته که دا کولر دی. هو د کولر کار کوي. او په ژمي کې چې په ګوته کې ته دغه دا ستا په تندي مې خوځېږي حاجي صاحب دا یو ګړی ته نه په ګوته کوې نو. صاحب ویشلۍ خو راکړه ټکسي کرایه نه ده. کور ته روان وم ستړی شوم اوس نه سم ته ویشلۍ خدای دې پرده وکړه وروره ولاړ شه زه دلته په کار اخته یم. څنګه خدای مې پرده وکړه پیسې مې درکړې او یو څه ویشلۍ راکړه. څه دې ورکړې؟ پیسې مې ورکړې. څه دې ورکړې؟ دغه وکړه دی مشوره دا د دې اعصاب لږ چې کار نه کوي دغه وکړه. زه مازې راوګرځېدلم پر تا مې پوښتنې کولې دا ګر شام ما لیدلي دي او ستاسې څو واخیستې ځوانه؟ زما سې 4,500 افغانۍ واخیستې. دغه دی دغه چې زه خلاف نه وایم دا دی دا راکړه دا څه دا د غوږو د بژارې دپاره دی. دا مې دغه ورکړله. دوې ګولۍ په 15 دا خو زعفراني چای دی. چای نه دی چای دی. دا وګوره دا ګولۍ راکړه 1500 افغانۍ وایي دا
د 2 اویا رقم مریضو دپاره کار کوي. رښتیا یې درته ویل دي د قبض ګولۍ سره وایي 2 اویا مریض یې تړلي خو دا عام خاص دا یوه ګولۍ په 2 افغانۍ یا په 3 افغانۍ په لسي پاکټ په ما وخوړله. ګوره خوړل څنګه فرق نه وکړي نو اوس خو لا هغه رقم یم اوس خو ما هغه بشارې دی دا مریض دی دا تاملناډو چندن دی ښه ما د مازندران سره تاملناډو چندن هغه په پشپا فلم کې الرګیان تا لږ تازه کتلی دی ښه دا پشپا فلم لیدلی دی دا خو روان دا ما زه بیا ګورم دا شیان بیا ما ته معلوم دی دا جیب ته واچوه یا دا جیب ته واچوه ولاړ شه شابش ما ته خو شلی راکړه نو دغه واخله دا په جیب کې سره واچو او دغه انګشترۍ تا ته اخري په 2,500 درکوم پوه شولې دا ټول کم کار کوي دا په ګرمي کې چې په ګوته کې بدن به دې یخي او چې په یخ کې په ګوته کې بدن به دې تودي دا خو ایسي ده مانه دا د ارد بیخي نابوده ګوتمۍ ده په 2,500 ده په 2,500 افغانۍ نو چې په ګوته کې حاجي صاحب د دغه ځای څخه ولاړ سه ورته سم کور ته ایسي ته دا کښېنه ایسي وشي ته ضرورت نشته چې په لکاو ایسي رانیسه په زراو رانیسه مصرف ورته کوې خو دغه په ګوته که تاسو ولې ما ته نصیحت کوئ وروره خو زه ستاسو دپاره راوتلی یم ستاسو دپاره زه ناست یم هو ته ولاړ شه بالا زه نه ځم شلی دا څه دي زه شیان نه غواړم زه دا دوا نه کوم درسره څه شی دا بیا زما هوټلانو بیل دی نه دی په خط نه پوهېږم ما ته ویل دا دغه دی 2 اویا مریضۍ پکښې لیکلي دي هغه 2 اویا د یو چا بیل در ښکاره کړی دی چې 2 اویا پرون زما د طبابت کتاب دی وروره نه دا شیان زه نه کوم واخه زما پیسې راکړه زه دا بل ځای بیل دوا دی. کوم زه دا نه کوم دا څه دی یا دا ګر جنجال تا راته جوړ کړي وروره شاعري کتاب دی دا اوس تا ته چې شو ویل چې نومان دي ما ته دغه نه ډېر نومان واخیسته زما سر نه په خلاصېدا ایرانی لندن دی دا پلانکی دی بره دغه راکړه دا د غوږو د بوژارې دپاره دې 4,500 افغانۍ رسوه خو ګوره دا شی دا تا در اوسه لیدلی دی د طبیب سره دی او دغه سره طبیب سره نه لیدل دا مې په هوټلان کې لیدلي دي دا خو د کیچپ د پلی دی دا نه پېژنې و پر سمبوسا و پر دا فشارآله ده ته ډرې وایې فشارآله دا رقم نه وي دا د کیچپ د پلی دی دا واخله تاسو دغه وکړئ زه نه دی ګوره دا داسې دلته نیول کېږي دلته ګوره دا زما فشار اوس څو شو 380 ته ورسېدی زه خو نه وینم زه هم نه وینم 380 خو دلته په ما ته رامعلومېږي نو تا ته چا وویله چې داسې خلکو ته کښېنه زه رالم علیده دا د ساتیري دپاره ورته کښېنستم څه په خبر وم ناجوړې خو یم دا خو نو دا څه شته دا به وګورو انټیکه نوم یې پرې لیکل دی صفوفي مټاپتوري هندي دا خو به تا ته نه یې ویلي دا غیر زما سر نه په خلاصېدي دا ګولۍ واخه 2,500 غوښتلې صفوفي مټاپتوري هندي معنا موټه په هندي کې پهلوان ته وایي کشکې ده ته ورکړی وای چې صفوفي پتلاپتوري هندي به مو ده ته ورکړی وای چې څومره ډنګر کړی ولاړې درځه چې وینې